ګوره ښځې د خدای خاطر وکړه خو کوی چې رښتیا سنت کله چې کار به وکړم د هسپتال کې به سنت کومه یو غوږ او بل غوږ به رانه خبر نه شي دا تو څه کې په شرمونو مې مه شرموه که نه وای سړیا دا څه وې زما په خلکو پورې دي دا خبرې مه کوه ښځې څه دې پورې دي څه شی دې پورې دي وی د خلکو د غم خادې ما نه دي کړي چا له مې جوړې وړلي چا له یې مټیانې وړلي چا له مې سیرې وړي دي خلکو نه به دا روکاږم که نه بس دې ښځې مړې هغه خو دې زه ډوب کړې مه که نه نو بس اوس مې په دویم ځل بیا مه ډوبوه که نه ګورې ګرانه ګراني ده په شرمونو به وشرمېږو سړیا دومره پیسې به راته راغونډ شي ورځ به هم پېښه شي ښځې یو چې چا سمړې ژوندې کوې نو په بدل یې وسه مه کوه هغه نیکي پې ختمېږي د نیکۍ په نیت باندې وسه کوه نو ته اوس په بدل ته خلکو سمړې ژوندې کوې او که څوک اړو سیره راونړي او که څوک د مټۍ ډبې راونړي او که پیسې راټولې نه شي نو بیا ولې به نه وروړي دا ما چې خلکو له تاوانونه کړي دي ښځې بس ما څه پیسې نشته صفا درته ویمه او دغه ماشوم دې دغه هسپتال کې به سنت کړم بس دې لرې که پرېږدی سړیا ما حاجي صاحب ته ویلي دي هغه به خپلې پیسې لګي چې کله راغونډ شي بس هغه له راته بیا خپلې پیسې ورکړو که نه ټیک ته ښځې خو الله چې تاسو ښځه چې یو شیز پسې راوالی که نه بس که مونږ درته ډېر مو تاسو نه قلارېږئ صحیح د حاجي صاحب پیسې ولګوي خو چې سبا راټولې شي چې ګورې هغه لی ورکړې او که نه بیا به راته کوڅې مخې ته ولاړې ور به ډزئ ما ته پته ده ستا ورور دی خو په شرمونو به م پې وشرمې ګورې هغه له به بیا خپلې پیسې ورکړې بس دې خواره لالا پسې مې خبرې مه کوه زه هم په لالا باندې ودانې یم واو دا ښځې ما ته ټولې معلومې دي کور کې ولا خاوند پیسې ورکي ځان له پې کپړې وړي چې کور ته راشي خلکو ته وایي دا مې راله ورور اغوښتي دي مونږ خو بس هسې هم څوک نه یادوي دا ټیک ته واه ماشاءالله لکه چا خو پکې پالنګ دا دې راوړه خبره خو رښتیا ده والله هر څه را روان دي او په خیر ستړی بش ستړی بش لوی شي خدای دې وخرا را کوز کا پالنګ را کوز کا روس پړه روس یاره مانم هم والله چې ما وا پالنګ خوی ده نه دې خو سپینې خپې دي اړه دا خو ډېر دروند دي یاره اوریجنل شی دی که نه اوریجنل کټ کې دا چري چې دا درونی ښه یا الله ته پکې خیر را واچې خدایه راشئ ماشومان ونیسئ کټ راسه ونیسئ که نه یار دا خوشحالۍ مقرره کټ ونیسئ که نه وا رزقه پې پردی ماته نه کوې خیال کوئ په لانجه مې وا نه ړوئ زه شابې دنده کوئ زه ولاړ یم دلته مېلمنو ته ځه کټ وړې یاره که بچې دې خوا راشه بیا دوی ته م ووایې په صده راغلی دی پلار مې ویل سبا له به ښه ټیټ خیرات دی او وی راځئ به ورشه ځه شابه زر نو ده چې دا نور کورونه مو کوله شابه الله چې زما خو په دې صده باندې دا خوله ستړې شوه باقي ته ته مو ووایې هلکه راځې به دا خو هم سخت کار دی یار دنیا کې مړه یو کار هم اسان نشته ما ته پته ولګېږي ټول کارونه سخت دي که نه یاره بس کورونه خو م نیم وکړل که نه او تقریبا یو 200 کوره پاتې دي مرګري بس دا هم کوو ځکه چې څونه ډېرو خلکو ته ووایو نو دونه به خلکه ډېر سامان نه وړي ځکه چې زنانه راته ویلي دي په خلکو باندې مې پورې دي که نه نو مطلب دا دی چې څوک په چیني راوړي وروره او څوک په نغدې پیسې راکوي او څوک په سیرې راوړي که نه چې اوس خو پیسې راوګرځو که نه یار نه که نه بس دا کورونه به ټول کوو داسې او که نه دا ټول کورونه کوو که نه چې کار هله راشه بچې داسې کار به وکړي دغه کور والا ته به مواز کړي سړی به روکاږي ورشه ورته نه شو ډبولې که نه ور ډبول لږه مرګري غلطه خبره ده نو زه هم دا ماشوم به ورلېږو دی به کار کوي بچې اواز کوئ پلان مې راغلی په صده ښه السلام علیکم هلکه به د اتوار په ورځ دغه زمونږ پروګرام دی نور خو پیه دا خو ګوانډ دی ګوانډ کې خو بس صده کولم نی په کار خو راغلی یم دپسې نو پروګرام دی ګوره قبول یې کړې ښه صحیح ده هلکه ته دې ګوره پلار ته م ووایه او قاري صاحب ته به م ووایه سپیشل به راځي درپسې راغلی ښه قاري ته به ووایې خوشحاله اوسې ماسته به ځان سره وړی غټې وریجې دي ښه به ټیک ده السلام علیکم یاره نو خیر په خیر قاري څنګه یې داسې وی ولې که د اتوار په ورځ پلار ته به دې ووایې سبا دلته به زموږ هغه پروګرام دی او راځې به ښه سبا اتوار دی که نه خیرات دی خیرات بس راځې به د زوی مې د خیره څه سنت دی او سپیشل به راځې ښه منظوره ده زه خوشحاله اوسم خیر دی الله دې خوشحاله کړي ډېره مینه باندې خوشحاله
السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټیلر په خیر. کیسری اره کا ټیلر دا کار دی کنه جی چې په صدم نه پسې راغلی یم تعالی خو ما کپڑے خو بری ګنډلې لانی کنه کپڑے خو لا تیار نه یار که مو خو ارجنټ کار کړی مونږ تا ته نه وی چې صدو کې مونږ ته پیسې راټولېږي ما خو ارجنټ کار تا باندې کو کړم ما چې زر توده کړه کارو کې والله ستا زوی جوړه هم دا را کټ کړی ما زیګره پورې به ان شاء الله بعد چې کارو کما جګره پورې بدامو ګنډې او سبا خټیټ خیرات تی په صدم لا پسې راغلی ما صحیح ده ان شاء الله ګوره قبول کا قبول ده ان شاء الله او به ټیک ته زلاله مزه الله له ملش خوشاله اوسې شیخ ونس کې نه نه بس صحیح سلام السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. څنګه چلې کې سره یاره استاد څه کار دی چې یو 15 چرګان حلال کا 15 چرګان ډېر ګرمه کینې خیر شاله که څه چل واه ولې تا ته پته نه ده زوی مې سنت دی که نه حلال که شابه توده کې حلال که ګاه کې ما ولې نه یاره ډېر چرګان مونږ خو دې ته ناست یو څو دانې 15 شو 15 یاره استاد ستا دا کار مې خوښ دی ما ته ډېر چټ پټ سړی ما د خو هغه نورو خلکو وچولې دا وګوره سم د مشین نه زیات تیز وشو تیار دي تیار دي یاره والله منمه دی با زما دغسې تابعدار سړی زما په کار و یاره بس الله دې خوشحاله که زه ټیک شو استاد انشاءالله نه څنګه ټیک شو پیسې خو دې ماله رانه کړي پیسې به حاجي صاحب درکوي که کوم نه حاجي صاحب اوښې مې او که نه هغه ما ته وویل چې زه ته د ستا دوکان یې راته یاد کوي د امید نه به چرګان راوالي او ویزه پیشه او پیسې پیشه ازان او 30,000 روپۍ دي چې په وخت یې راله راوړې ګورې یاره نو کیف داسې په وخت پیل راوړي ته به وګورې زه ورته سوال جواب کوم چې تا مخکې کي ستا پیسې به واو ښه په وخت یې راله راوړه بلکل یاره موږ خو ارامه نه کوو انشاءالله اوسې زه راغو اوس به ته وایم اوس به راشي ښه واو زه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې واه والله چې دلته خو ځان له سم واده دی ښځې په تاوان کې خو دې راوستمه خو ګوره چې دا تاوان راله بیا را سر کې نو خدای دې خیر وکړي السلام علیکم اقبال بیخي خیر یاره بس یو غټه چترۍ تنبو پکار دی او یو 200 دا ډونګي پکار دی او یو 1500 مجمع پکار دی درون سنت مې رانیولې درون زه چې بس نه سنت دی انډیواله سنت دی دا بیله لوبه ده دا بیله لوبه په دې باندې دا زمونږ ډېر غټه تجربه ده که نه دغه و که زه بس لاس پې وروخوځوم واو حواله له یاره بس الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي تاسو زما د زوی د دې سنت په خوشحالۍ کې ما سره کښېناست چې زه تاسو نه ډېر خوشحاله شوم هلکې راکری واله لوښي دي خو دغلته په پټو کې پکې خلکو روټۍ خوړلې ګوره ډونګي یو سمانه پکې شناختی کارډ نیولې دی غرکوی مې څه ده هلې شا مې دغه راټول کې داسې کار دی ملګري بېګا خو ټوله شپه وخوړه که نه خو داسې کار به کوو چې اوس به دا تنبان به لګول غواړي ځکه چې بیا به راباندې نور روزي که نه او د سنت پروګرام دی شپه خو مسې مو خوړه چې دا کار ټیک کړو ښه او مزه کار دی په پراټه ورشئ او که نه یو ځوان پکې زما ملګري حمزه دی دا ما ته ډېر زیات ګران دي ما ده به کورلس عثمان ډرامه یو بل ته ورړوله سیډیانو ورسه به هم دوکه کوله په یو غشي به هم دوه ښکاره کول بیا صحیح ده زه خو نه کوم څه سوچ کې کیسریه هسې ما وی دا تنبو لګو نه تنبو څنګه لګیا دی که خو بیکیاڼه رمنځ کې ساده سړی نو بیکیاڼه به تي ووو که نه بس الله دې دا کار په خیر وکړي والله چې ستړي شو یار
حاجی یو واده ګوره دا السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر په خیر کریم مبارک شه مبارک شه. بیش خوشاله اوسه. السلام علیکم. او مړه یار کریم دې ته څه ضرورت و د الله باندې حضرت کایو به سوزه خدا دا دې خو راو د خدای نیک بخت ته غوړې پرچو بو کې ډوبې کینه ولا خوشاله شي راشه بچی دا یو سکورتا څه شي راشه یو سا دا یو څه یو خو بو بندوبس وکي ها زه به خوري چې دلته شته دا خو کلمانه چې را لغه تنبانو منبانو مړه لړو چاو دا کسان راسو مشر ناس به دې خورته په ګوته باندې خالي خبره خي او نور خو بس مشرانو خو بس کار دي کنه نه نه دا خو زمانه دا خو زمانه کېده یاره که بچې مېلمانه راګڼ شو منډې هغه جګ کې شربت راوړه که نه منډې سړی مې وبسې ډېګرې د خدای قربه شابه رو خبزه راوړه ها واو شابه ده وزیر تللی دی ورشه ته م وبسې ورشه جګ سپېشل راړه که خدای نیک بختانو تاسو والله چې کار نه کوې شابه بچو مېلمنو ته واچوئ ښه شربت ورته واچوئ مرګري دی رو خبزه کې دا چل دی دا چې د وریجو نه مخکې په مېلمنو اوس کې که نه دوی اړه بندېږي د دوی به څلور پنځه ورځې ډوډۍ اړه ته نه کېږي نو زما هغه وریجې به م لږې به چټ پاتې شي واچوه بچي ټولو مېلمنو ته واچوه شابه رو خبزه پې اوس کې شوکت علي ته کېده څوک دي او په خیر امیرزاده السلام علیکم. وعلیکم سلام. یاره کنه خدای نیک بخته نو خلکه چې ته شیرې یوسي تا خو چرګه راپسې راوړه روکې نو زه خو نور نه پوهېږم خو بله ورځ مې مور ته وویلې زما د ملګري د زوی سنت دی او مور راته وویلې چې تش مه ځه تش مه ځه څه وله ویسه نو مور مې په منځه ودرېدله او ما دا چرګه راواخیستله بیا راته جنګ یې وکړو چې تا خو دا راګو چرګه وړې ده نو ما له تا راته ویل چې تش مه ځه که نه والله چې دا دی والله نوې کمال دی که تا خو دې پخواني راځه پخواني رواج دې را تازه کړه چرګې راوړې تا راته هغې راته ویل سړي که غېږم او دا ما ته مور ویل دا دوه دوه اچوي خدای دې دا شیرې ختمې کړي شیرې ښه شی نه دی دا شی اوس په کومه لار لاړ شو داسې راځه سړي هغه چرګه را باندې تاوان ده ګرمۍ ته دې کېنولې ګرمۍ دې مړه کړو نه به بوزه شته نه پتیه شته د دې نه خو مې چې هوټل کې ډوډۍ خوړلې یاره والله امیرزاده بس سیسټم خراب دی لوډ شیډینګ هم دی نو زه څه وکړم بجلي کمه ده خو زه دې ماشوم له به یو 85 ورکړم راشه لکه دلته به بوزې وښه که کم ځای کې وي لمن ورته ووهه لمن داسې تکړه چلته ورته ودرېږه شا په 85 به درکړمه دقسې ورته ووهه مکمل شنقه ملقه د یو خوبو درکم کنه هم د سټی کې یار دا په لمنو باندې نه کېږي خامخا سنت پې ځن چې دې کوله جنریټر به دې راوړی وی نور سیسټم به دې برابر کړی وی په لارې پورې دی او پې دې مامړو وه تېز جنریټر زه خو هم ستړی شوم امیرزاده ما تم خساده سړی هلکه چې چا ختم نه ځي نو ځان سره سیره یوسي ډبې یوسي نو تا یې د چرګه راوړې ده یا کلمه وروره ساده خو ته یې که نه ساده ته یې دا مټیان به هم ختم شي سیرې به هم ختمې شي بوتلې به هم وڅکل شي دا چرګه په دې ښه ده دا چې ژوندی ماشومان ډېبې انډې اچوي نن سبا په 50 روپۍ دانه انډه ده په 50 روپۍ دانه انډه ضروره ته خبر یې که نه او که دا چرګه مړه شوه نو بیا شور مه کوه که نه بیماره مې راوړې ده یارور مې دا څه سقي سقي کوې غوږ کې یو بل ته مونږ خو یې نه ورګوره زما دا رور هم کوڼ دی او زما هم دا غوږونه درانه وي تاسو څه یو بل ته خولې خوځوي او خبرې ترې نه روکاږې دا ولې دا الله دې په خوشحاله که او ډېره ښایسته چرګه مې له راوړله دې به د ورځ 2 ګۍ اچولې خو ما ته پې مور جنګ هم وکړو چې دې به زوی د ورځ 2 ګۍ اچولې خو ما ته مې ملګري ډېر راته نږدې ځکه مې له دا چرګه راوړله یاره میرزاده تا خو را کوره چرګه رونیوه که نه د مور چرګه دې وه زما په دې رور دې م خرچه وکړه د مټۍ ډبېرې پرې راغه شوه لکه ته خو به تش راغلي وې که نه دا خو به دې ځان څه همداسې په یو غشي به م 2 ښکاره کړو به دغه چرګه ډېره وه که نه نو په ده دې ولې مټۍ راوړه مړه غریب سړی دی یار که په مټۍ ډبې باندې وروره خفه نو خیر دی مټۍ ډبې به زه کور ته ویسم
او چرګه مې قرض راخصې دا به رسېني مې ومني نه یاره داسې وې مټې ډبې اوس زه څنګه واپس کړو کاږه مخ خو مې زنانو ته دننه کړې دلته چې لاړه به بیا دغه ځای نه راځي خفه نه شي ښه السلام لویشي لویشي فواد خان زنده فواره زنده باد یاره منه اوس یې راځي یاره سیره ده ته واچوه ته ختم کړی ده ته په څه باندې پوهېږې ته یې واچوله خدای نېکبخته مبارک شه قاري صاحب خدای دې وبخښه الله دې درته خپله وښیي دا بله مو ته واچوه که نه خدای دې دوه مې راوړي قیصر جانه دوه څېرې او دوه مې راوړي دي یاره منه دا یوه ما ته واچوه مړه ثواب بړي شي والله اوس خیر یوه پلماغ ولې یو سیره ده زه خدای د قبر د عذاب وساته په واده نه مبارک شه بھیا ډېره ډېره ښه یار بچاره وی سم ستړي شو خو چې زه د کار خو په خیر وشو او بس دغه کار و چې وشو خو ښځې څوک خو خفه را خفه نو وی خاونده تا ته څه پته لګي هغه زرمینه هم خفه وه او ما له وریجې رانه کړي زما نوي خلکو وریجګانې وړي ما له پکې چا رانه کړلې او هغه ګورګوره نه ده ګورګوره هغه هم خفه وه ښځې دقلته مې درته وې که نه چې مه کوه دا شی واته ښځې خفه لاړې دقلته مې درته ووې چې مه کوه مه کوه مه کوه خو ته نه قلاړې دې خولته به مې سنت کړو که نه دغه خفګانونو سمې نه لګي ټول خلک بیا ګیلې کوي د دې نه هم دقسې ښه ده چې والله که د وریجم پخ کړی وي چې همداسې هم بس سنت کړی په هسپتال کې نو کار به ټیک شو خو تاسو د چا نه منې که نه د سړو که تاسو منل نو تاسو به داسې وې وی خاونده بل خوا پکې ډېره غټه پیدا وشوه که نه تا ته څه پته لګي 2000 روپۍ پکې نغدې راغونډې شولې 5 پکې پالنګونه راله ماشومونه څومره ټوپېګانې واسکټونو شو تا ته څه پته لګي ښه نو په ټوپو په واسکټونو څه کې ولې زما دوکان دی چې اوس بیا پکې خرڅوم السلام علیکم وعلیکم السلام وی دا خو مې له الله راله ستړی مه شي څنګه بیبي څنګه وه ښه وه بالکل ډېر تپوسونه دي کول کښېنه او خیا اوس هم ته تپوس هم نه کې دا ولې اورګاجي صاحب چې تاسو خو د یو بل د مړي ژوندي نه خلاص شئ که نه نو زه به یې تپوس وکړم السلام علیکم په خیر علي وعلیکم سلام په خیر علي اره دا پرچه واده دا پرچه دا څه پرچه ده جي صاحب دا ما هغه پیسې چې د ګوري دا هغه پرچه ده ښه تا چې بیل دی او که نه ښه دا شوې د 2 لکو روپو وریجې شوې تیارې که نه د کولال خرچه او 8000 پکې د کراکرې واله شوې او د 100,000 پکې واوره راغلې ده دې کې د 100,000 چینی راغلي په هغې کې هم خلکو له شربت مربت کړی دی ګرمي ده او نوره پکې دغه سودا مودا ده او 15 پکې چرګان دي د 15,000 او 20 کیلو پکې غوښه ده دا خو نو دا ټوټلې شوې 8,20,000 حاجي صاحب 8,20,000 روپۍ شوې ټوټله او که نه ګرانه ګراني ده ولې تا ته ښاده داسې ګپ شپ ښکاري دا ټوله خرچه په دې راغلې ده که نه هر څه ګران دي او خاونده د 1 لک روپو ما صرف کپۍ راوړي ځان له بشوله او ستا خویاندو له او راټولې شوې 80,000 دي ښځې بس لاړې کونډه شو